وکړه همغه الله د وکالت لپاره کافي دی. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله د چا په ګوګل کې دوه زړونه نه دي ایښي او نه هغه ستاسې هغه مېرمنې چې تاسې له هغو نه زهار کوئ یعنې مور ورته وایي ستاسې میندې ګرځولي دي او نه یې ستاسې په خوله بللي زامن ستاسې حقیقي زامن ګرځولي دي. دا خو هغه خبرې دي چې تاسې له خپلو خولو څخه راباسئ، خو الله حق خبره کوي او همغه د سمې لارې ښوونه کوي. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. په خوله بللي زامن د هغو خپلو پلرونو ته په منسوبولو بولئ. دا د الله په نزد زیاته عادلانه خبره ده او که تاسې ته معلومه نه وي چې د هغو پلرونه څوک دي نو هغوی ستاسې دیني ورونه او ملګري دي. په ناپوهۍ سره که تاسې کومه خبره وکړئ پر هغې باندې تاسې نه نیول کیږئ مګر په هغې خبرې باندې ارومرو نیونه شته چې تاسې له زړه نه د هغې اراده وکړئ. الله بخونکی او مهربان دی. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. بیشک پیغمبر خود مؤمنانو لپاره د هغو له خپله ځانه ګران دی او د پیغمبر مېرمنې د هغو میندې دي، خو د الله د کتاب له مخې د عامو مؤمنانو او مهاجرینو په پرتله خپلوان یو له بله زیات حقدار دي. البته که له خپلو ملګرو سره تاسې څه ښېګڼه کول غواړئ نو کولای شئ. دغه حکم په الهي کتاب کې لیکل شوی دی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. او ای پیغمبره هغه ژمنه او پیمان په یاد ولره چې موږ له ټولو پیغمبرانو څخه اخیستی دی. له تا څخه هم او له نوح، ابراهیم، موسی او عیسی ابن مریم څخه هم له ټولو نه موږ پخه ژمنه اخیستې ده تر څو چې له رښتینو خلکو څخه د هغو پروردګار د هغوی د رښتینولۍ په باب پوښتنه وکړي او د کافرانو لپاره خو هغه دردناک عذاب تیار کړی دی. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ای مؤمنانو د الله هغه پیرزوینه در په زړه کړئ چې همدا اوس هغه پر تاسې کړې ده. کله چې لښکرو پر تاسې یرغل وکړ نو موږ په هغو یو سخت طوفان ولیږه او داسې پوځونه مو ولیږل چې ستاسې په نظر نه راتلل. الله هغه هر څه لیدل چې تاسې په دې وخت کې کول. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون